السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورو پوښتنه کړې وه چې پر مسبوق چې سجده مسبوق چې په لمانځه کې سهو وسي، مسبوق هغه چاته ویل کېږي چې یو رکعت یا دوه رکعته هغه ځینې تېر سوي، نو دلته پر ده باندې سجده سهو سته. که دی بیا د لمانځه څخه وروسته یو سړی راسي د دوه رکعته تېر سوي د ماپښین، نو دوه رکعته خو له ملا سره وکړي، نو هغه نور دوه رکعته چې دی کوي په هغه کې که دی سهو سو یعنې واجب یې پرېښود یا تاخیر د فرض وکړي، فرض یې کې وځنډول، مثلا د دومې سجدې څخه چې راپورته کېدی دلته وځنډېدی، ناوخته راپورته سو، نو اوس پر ده باندې سجده سهو سته که نه سته؟ محترم وروره، دغه نفر که د ملا سره په لمانځه کې داخل سهو وکړه نو بیا پر ده سجده سهو نسته. که ملا سلام وګرځول هغه بعد ده داسې عمل وکړي چې په هغه باندې سجده سهو واجبېدله، او سجده سهو په دوو شیانو سره واجبېږي، یا واجب په لمانځه کې پرېږدي او یا فرض وځنډوي. مثلا د رکوع سره راپورته سو، بیا نو ودرېدی ته دا درې واره سبحان ربي العظیم درې تسبیح اندازه که درڅخه زیات ودرېدی، نو خو سجده فرض د هغې ته نه ولاړئ، ځنډ یې وکړي. په دغه دوو صورتو کې سجده سهو لازمېږي. نو که له امام وروسته بیا د دې عمل وکړي سجده سهو لازموي، بیا پر ده باندې سجده سهو سته کوي. بیا دا وایي خضر خان جل اول صفحه 130 باب السجود سهو، او دغه رنګه رد المحتار صفحه 443 جلد اول باب السجود سهو. مسبوق که سهو سو پر ده باندې سجده سهو لازمه ده، که مخکې تر امام وروسته تر امام سهو سو، که مخکې تر امام یعنې د امام په متابعت کې سهو سو بیا پر ده باندې شی نسته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.